بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو دا وخت زه د خواځخیل تحصیل کې موجود یم. کوم ځای کې چې نوی بلډینګ هم تیاریږي او د هغې سره د مونسون د شجرکارۍ مهم افتتاح هم کیږي. کتونکو ډېره د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې زموږ د سوات ښکلا چې دی هغه شینوالی دی، شنه بوټي دي. نو کله چې هم زموږ دا غرونه شنه دي، دلته کې ښکلي شنه شنه بوټي نو هغه به د سوات ښکلا دوباله کوي. کتونکو یو عام بوټي لګي او یو پلدار بوټي لګي. نن په تحصیل کې زموږ د مونسون شجرکارۍ د مهم د افتتاح د ایونت مشر چې زموږ اسسټنټ کمشنر لقمان خان او دغه زموږ رینج افسر په تیپور عبدالغفار خانم دلته موجود دی. ډېر د خوشحالۍ خبره دا ده چې زموږ اس ډي ای او میل سالم احمد صاحب چې دی هغه هم نوی چارج اخیستی دی او هغه هم زموږ سره په بوټو نه علاوه د افتتاح په موقع باندې هغه هم موجود دی. د دې نه علاوه بلاک افسر افضل بیگ خان دی، دغه شانتې امین خان دی او رینجر لیاقت خان دی. د هغو نه علاوه نور کسان هم دي او زموږ د ټایمې سټاف اهلکاران سجاد خان او نور کسان هم دلته موجود دي. کتونکو څنګه چې ویلی کېږي چې بوټی چې ولګي او شینې دی د الله پاک ثنا وایي، نو دا هم ګوړه ده او هم ثواب دی. د ډکې لګول او بیا پلدار ډکې چې په تحصیل کې ولګي دا به ډېر خوند کوي ځکه چې یو به موږ له سوری راکوي، یو به ښکلا راکوي او بل به راله ښکلې ښکلې میوې راکوي. راځئ زموږ سره زموږ د خواځخیل اسسټنټ کمشنر لقمان خان موجود دی چې په دې حواله د هغه نه تپوس وکړو چې هغه څه ایکچولی که تاسو وګورئ ما خو مخکې هم زه بار بار وایم چې د سوات ښکلا په دوه شیزونو باندې دی، یو په شین بوټي او یو په سیند باندې، صفا سیند باندې که نه چې هغه ګن نه وي هغې ته مونږ ګن نه پرېږدو. نو د دې یو ښه میسج کنوی کولو دپاره نن موږ د فارسټ ډپارټمنټ رینجر صاحب په مدد سره دلته تحصیل بلډینګ کې زموږ تحصیل کمپلیکس بلډینګ کې افتتاح وکړله د پراپر د مونسون شجرکارۍ چې هغې کې موږ یو دا میسج ورکوو چې صرف بوټي نه پلدار بوټي به هم انشاءالله موږ لګوو. د دې سره به یو ښه میسج دا ورځي چې په دې خلکو کې به هم دا شعور راځي چې چونکې د سوات د خاوره داسې ده چې دا پلدار بوټي ته جنم ورکوي چې هغې سره زموږ اکنامک اکټیویټي هم پروموټ کیږي، زموږ انوایرمنټ هم پروموټ کیږي. د بوټي یو ډېر زیات اهمیت دی زموږ په زندګۍ کې. او زه وایم چې دا ډي او صاحب ایس ډي او صاحب زموږ خوځخیل والا چې کوم موجود دی دی ما ځکه په دې هغه کې انکړي دي په دې ډرایو کې چې چونکې زموږ ماشومانان چې کوم دي هغه ایجوکیشن اخلي نو چې هغه دغه میسج په ټرو سینسز کې زده کړي د بوټو اهمیت د بوټو اهمیت سره سره په معاشرې کې د دې څه رولز دي څه رولز نه دي نو چې دا د بچپن نه دی دا شیزونه زده کوي نو یو ډېر ښه جنریشن ته به موږ انشاءالله یو غور کړو جنم ورکړو. نو په دې کې تاسو سره هم موږ دغه ریکویسټ چې دغه شانته یو ښه میسج موږ کمیونیکیټ کړو خلکو ته او هغه ته او انشاءالله انتظامیه به برپور تعاون وي که هغه پرایویټ خلک بوټي پروموټ پلانټیشن پروموټ کوي که ادارې دي زموږ سره لاین ډپارټمنټس دی ایجوکیشن دی اګریکلچر دی ایډي لوکل ګورنمنټ والا سټاف دی یا ټي ایم اے ده زموږ نو انشاءالله انتظامیه دفتر به تاسو ته همیشه دپاره کولاوي. تھینک یو سو مچ. اول خو د میډیا د ملګرو د اے سی صاحب د ټولو شکریا ادا کوم. لکه ډي او صاحب چې ووایي چې یاره دا بوټی نالول خو دي خو د دې حفاظت پکار دی. دلته ډپارټ یا هر څوک چې بوټی نهال کړي یا په ځنګل کې نهال کړي هر ځای چې نهال کړي عوام لی نهال کړي بس وایي دا ډپارټ پوه شه او کار یې پوه شه. لکه مثال په طور دی ډي او صاحب مالک ته دی بیا تماشې نه راځي خو سرکار به راځي وایي تماشه به یې کوي تپوس به یې کوي. ټیک دی جی نه هغه شی ناکامه دی. لکه بوټی خو تا ولګو بوټی خو تا راوړ یا په بازار کې دی هغه سیاده له ما خو اصلي د دې پروټیکشن پکار دی چې پروټیکشن یې وشي ته د 100 په ځای 50 بوټي ولګیا خو چې پروټیکشن یې وشي. ټیک شو جی. بله خبره دا ده بوټ کې خو ډېر خاصیتونه دي. عمارت ته کېږي د انسان ټولو دارومدار په دې باندې دی. دا د هر بشر وایي دو شجر چې هر سړي په کال کې 2 بوټي نالولی 2 په ټول پاکستان کې په هر سړي په کال کې 2 بوټي نالولی او فضان یې دا پرس کړی وی چېرې د دې حفاظت په زه کوم نو دا پاکستان به ټول سرسبز شهدا بو. لکه دا بوټي دلته موږ ولګول که نه سبا کېدای شي د اے سی صاحب د دې نه لاړ شي ټرانسفر شي ځکه دا خو سرکاري نوکري ده د دې نه ټرانسفر شو د دې بوټي حفاظت کېدای دلته به یې کوي کېدای نه بیا به څوک وایي چې یاره مې خو بوټي سرکار راکړي دي ډپارټ راکړي دي کال به نور نه الګو. د دې اصلي پروټیکشن پکار دی. د 100 په ځای ته 50 ولګوه پروټیکشن ولا ورکړه. د ټول ناول خو زه د اسسټنټ کمشنر صاحب د فارسټ عملي د میډیا د ټولو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې په دې اهمه موقع باندې ما ته د راتلو دعوت راکړو. د ټول ناول خبره خو دا ده چې بوټي لګول صدقه جاریه ده او د ترقی یافته ملکونو کم از کم د وطن 25% دا جنگلات پکار دي. زمونږ دی وخت کې چې څنګه ستاسو نه ورو 14% دي نو دا نیم په نیمه ناکافي دي. په دې ډرایو کې عیسی غستل نه صرف دا
چې د ملک دپاره یا د قوم دپاره بلکې د اقتصاد دپاره هم ضروري د خوشګوار ماحول د دې دپاره هم ضروري او د فروټو دا خو د غذایت خبره ده نو دا نور هم ضروري ما سره تقریبا 102 سکولز دي هر سکول 2 کنال دی نو دا 200 کنال شو نیم په نیمه پکې بلډینګ جوړ دی او نیم خالی دي د اسمبلی نه علاوه چې موږ سره کم سپیس جوړیږي ما د سایډ سپیس ما د دې نه مخکې خپل کلاس 4 ته ویلو چې په دې کې سبزي وکړه خیر دی خوشي نه کا زه د دې سیزونو شوقي ځکه یم چې دا یو داسې سیز دی چې ملټیپل فواید ورکی قوم ته یعنی صرف خوشګوار فضا نه غذایت په دې کې دی ښکلا په دې کې ده سیلګري په دې کې ده ایندھن په دې کې دی نو په دې وجه باندې فروټس یا ټمبر شو سچ هم دي بوټي د دې دا کرل صرف ضروري نه دي کرل یو ځل ضروري دي خو د دې حفاظت لس ځله ضروري دي نو زما به تاسو ته دعوت زه خپل ډیټا کنسلیډیټ کوم راغواړم د سکولونو نه چې څومره نیډ دی هغه به کمشنر صاحب تک دمه او تاسو ته بیا به تاسو زه راغواړم ځکه چې په نوي دور کې نوي بوټي راغلي دي او د دې د ټیکنیکلیټیز چې دي د دې د کار طریقه د دې د حفاظت دوایې سره چې په دې مونږ پوهه کې ډیره مننه ډیره شکریہ